بسم الله الرحمن الرحیم. د شرق رادیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مه هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې تاسې ټول روغ جوړ او په خپلو کورونو کې د خپلو کورنیو ترڅنګ خوشحاله ژوند ولرئ. قدرمنو لیدونکو تاسو ګورئ چې دغه کورنۍ سره موږ 3 ورځې مخکې یو مصاحبه کړې وه چې دغه د شرق رادیو تلویزیون لخوا هغه ټولو هیوادوالو ته وښودل شو او ویلي ده. په دغه جریان کې زموږ داسې یو هیوادوال وهڅېدو او چې دغه کورنۍ سره مرسته وکړي او د دغه کورنۍ لاسنیوی وکړي. تاسې ګورئ چې دغه کورنۍ سره د شانتي رضاکاره ټولنې ادارې لخوا دغه مرستې ترسره شوه چې په دې کې 1 بوجۍ اوړه دي، همدارنګه 20 لیتره غوړي دي، 15 کیلو بوره دی، 1 کیلو چای دی او 1 دیګ بخار دی، 1 چاینک دی او 1 بوره وریجې دي، همدارنګه 1 غټه سترنجۍ دی. قدرمنو لیدونکو دغه کورنۍ کولی شي چې دغه د وړو څخه استفاده وکړي، همداسې چای دی، بوره دی. مورجانې چې دغه شانتي رضاکارې ټولنې تاسو سره دغه کوم مرسته چې وکړه دیونه څه غوښتنه لري، دې ته څه ویل غواړئ؟ د دغې نه موږ ډېره زیاته مننه کوو. الله دې د دې سره ډېر زیات ښه وکړي، خدای د دې عزت وکړي، الله پاک دې جنتونه نصیب کړي او الله پاک دې ته نور هم ډېر د ستوان او طاقت ورکړي چې هر غریب سره دې د حساب مرسته وکړي او د هر مشکلات د انسان دغه کړي. خوشحاله اوسئ مورجانې، ژوندی اوسئ. قدرمنو لیدونکو زموږ دغه هیوادوال دغه کوم شانتي رضاکارې ټولنه کوم اداره چې دی دغه خپرونه د شرق رادیو تلویزیون څخه ولیده او دې ته مجبور شو، دې ته وهڅېدو چې دغه کورنۍ سره دغه مرسته وکړي. که تاسې غواړئ چې دغه کورنۍ سره مرسته وکړي او د دغه کورنۍ لاسنیوی وکړي نو تاسې کولی شئ زموږ د هیله خیره ټولنې په همکارۍ سره چې زموږ د هیله خیره ټولنې د وایبر شمیره ده 0093 زه مننه کوم د شانتي رضاکارې ټولنې ادارې لخوا چې دغه مرستې دغه کورنۍ سره ترسره کړه. خو دغه هیوادوالو زه په تاسې بیا غږ کوم چې دغه بسنه نه کوي. د دغه کورنۍ نور ضرورتونه هم شته. راځي د دغه کورنۍ سره مرسته وکړي، راځي د دغه کورنۍ سره لاسنیوی وکړي تر څو موږ او تاسې یو بل سره لاس ورکړو او د دغه کورنۍ مرسته وکړو. قدرمنو هیوادوالو تاسې ګورئ چې بیا هم درته یادونه کوم چې ګرمي دی، په ما هم خولې را روانې دي، همدارنګه مورجان او همدغه خویندې هم په خولو کې ډوب دي. مه هېروئ چې دغه کورنۍ پاکي ته هم ضرورت لري، برېښنا ته هم ضرورت لري. زه د هغه هیوادوالو نه هیله کوم څنګه چې موږ سره شانتي رضاکارې ټولنې ادارې دغه مرسته ترسره کړې، راځئ تاسو هم د دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ. دغه کورنۍ ته تاسې د سولر، د بیټرۍ، همدارنګه د برېښنا یو مرسته دې سره وکړي تر څو دغه د نورو هیوادوالو غوندې دوی هم خوشحاله ژوند ولري. قدرمنو هیوادوالو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د روژې میاشت را روان ده. داسې ډېرې کورنۍ بېوزله کورنۍ ستاسو په تمه ده، ستاسې د هیوادوالو ستاسو د شتمنو لار څاري تر څو همدارنګه د نورو کورنیو سره هم تاسې مرسته وکړئ. تور لحد غاړې لراشه دیدن بنوي نوي ماته پورته کلا سنا سمکی کلنګ دې زور ورده ظلم خوندې کې را لګي تشپالنګونه خبر نو هیوادوالو تاسې تر پرونه پورې لیده چې په دغه کورنۍ کې یو سترنجي هم نه وه. نن د شانتي رضاکارې ټولنې ادارې لخوا دغه سترنجۍ دې کورنۍ ته ورکړی شو تر څو پورې دغه کورنۍ په دغه سترنجۍ کینی او د ژوند شپې او ورځې په خوښۍ او سوکالۍ سره تیر کړي. مورجانې تر پرونه پورې ستاسو په دې کور کې سترنجي نه وه. نن دغه د شانتي رضاکارې ټولنې ادارې لخوا دغه سترنجي او نور خوراکي توکو مرسته تاسو سره ترسره شوه. څه احساس کې همدا اوس چې ته په یو پوست سترنجۍ کې ناست؟
خو زه د دې ډېره زیاته مننه کوم دی سره د الله پاک ښه وکړي چې موږ ته یې دومره یو شیز راوړو چې موږ پرې دا دی اوس کېناستلو وروسته پورې په دغه تیږو باندې ناست او زړه داره یې وراکړه او خدای د دې ډېر زیات عزت وکړي الله دې ورسره ښه وکړي خدای پاک دې بیا هم دی له ستوان او طاقت ورکړي د داسې غریبانانو خلکو سره دی مرستې وکړي. قدرمنو لیدونکو د دغې کورنۍ یو بل تور سری چې پرون نابله ورځ موږ د یو سره مرکه کړې وو او په ژړا وه نن دغه کورنۍ ته بیا راغلي وو راځئ چې دغه خوراکۍ سره بیا لږ یو دوه درې خبرې وکړو چې د دې په زړه کې څه احساس دی هغه له دې امله چې دغه شانتي رضاکارې ټولنې ادارې دغه کورنۍ سره دغه خوراکي توکي همدارنګه سترنجي دیو سره مرسته وکړه چې دا اوس په زړه کې څه احساس لري. خورجانې دغه ټولنې چې تاسو سره مرسته وکړه او نن تاسو دلته ناست یاستې څه احساس لري همدا اوس هغه ورونو ته څه ویل غواړي چې همدا اوس د شرق راډیو تلویزیون څخه تا ګوري؟ دوی ډېره مننه چې موږ له دغه حساب یو اداره راوړه موږ پې کېناستو ځکه چې اوسه پورې موږ ته ډېر مشکل او ډېرې ستونزې موږ ته د کېناستو او د دوی ډېره مننه او الله دې دوی سره ښه وکړي دغه حساب ته خدای پاک نور هم پیدا کړي چې موږ سره دغه حساب مرسته وکړي. لیدونکو دا وه د دغې خویندو د دغې مورجانې خبرې چې موږ راغلي وو دغه کورنۍ ته چې د شانتي رضاکارې ادارې ټولنې لخوا دغه مرستې د کورنۍ سره ترسره شوه. قدرمنو لیدونکو زموږ د دغې خپرونې مقصد صرف او صرف دا دی چې تاسو ته معلومات وشي تاسو ته پته ولګېږي چې دغه کورنۍ سره ستاسې کومه مرستې کوي یا لاسنیوی د دغې کورنۍ کوي تاسې کولی شئ که تاسې په خپله هم موږ سره راځي دغه خپل مرستې دغه کورنۍ سره کوي هم کولی شئ او که تاسو وایئ چې د هیله خیره ټولنې لخوا دغه مرستې دغه کورنۍ سره ترسره شي هم کیدی شي نو بیا یو ځل تاسو ته وایم که دغه کورنۍ سره تاسې مرسته کوئ او د دغې کورنۍ لاسنیوی کوئ نو زموږ د هیله خیره ټولنې د وایبر شمېره مه هېروئ 0039 200 دغه شمیره 40 ساعته د هیوادوالو په خدمت کې دی تاسې کولی شئ چې دغه کورنیو سره مرسته وکړئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم هر چېرته چې یاست روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. د الله په امان. د غریبو لاسنیوی د ټولو مسؤلیت او دنده ده. د هیلې خیریه ټولنه.